یو ورځ یو هوښیار ملا صاحب خپل خر بازار ته بوتلو چې پلور یې کړی، خو خر ډېر ځیرک و او نه یې غوښتل چې دا خرڅ شي. ملا: دا خر مې نور ډېر زوړ دی، باید چې دا خرڅ کړم. خو خر پوه و او پښه یې کش کړه او ځان یې مړ کړو. بازار کې خلک حیران: ملا خر راکش کوه. خلک راټول شو: استغفرالله، دا خو مړ خر دی. ملا غوسه شول، ویې ویل: نه، دا مړ خر نه دی، دا خو عبادت ته تللی و او مرکابه کې و. یو ماشوم د خر غوږ ونیو، خر یو دم ودرېد او ښورېده. خلکو په حیرانتیا چیغې وکړې: سبحان الله، دا خو خیرمت لري. ملا پرې موسکی شو او ویې ویل: ما خو درته ویل چې دا په مراقبه کې و. خلک خر نه اخلي خو خانځاني ورکوي. په ځای د خر پلور خلکو نذراني پیل کړی. یو کس 500 روپۍ ورکړې، بل کس یوه مرغۍ راوړه. دریم کس وویل: ولې، دا خو خر دی. مبارک دې وي ملا صاحب. پیله ملا خر یې خرڅ نه کړه، خو د هوښیارۍ په برکت ډېر خیرات او شهرت یې پیدا کړ.